دلته څوک چې د تا سره ښه وکړي ته به شکر ادا کوې. اول روایت کې دوم روایت کې لا لم جهد و نفیه، څوک چې د بنده شکر نه کې ادا هغه د الله تعالی شکر نشي ادا کولی. دغه څه معنا دغه څه معنا ده؟ دې یا وای معنا دا ده چې چا عادت دا جوړ شي چې د بنده د احساناتو شکر نه ادا کوي، نو هغه په ناشکري عادت شي بیا د الله د احساناتو شکر نه ادا کوي. یا وای معنا دا ده چې څوک د بنده د انعاماتو د احساناتو شکر نه ادا کوي نو ناشکري عادت شوه، بیا د الله تعالی د احساناتو پروا نه کوي، دغه شکر نه ادا کوي. یو دوم یا دا معنا ده بنده چې تا ته شی درکړي دا په سترګو لیدی کېږي. ګوره پلانکي دا څادر راکړو، پلانکي بوټونه راکړه، پلانکي ګړۍ راکړه، پلانکي پټکی راکړو، پلانکي دا دا په سترګو لیدی کېږي او د الله تعالی انعامات په سترګو نه لیدی کېږي. موږ چې پیدا کړي یو بیا یې د هغه دومره وجود نه اوس دومره ته رسولی یو، موږ په ځان پوهېدلي یو څنګه یې سره غټ کړو، موږ عقل یې څنګه کمال ته ورسوو، موږ قوت دماغ یې څنګه کمال ته ورسوو. دا هر څه انعامات خدای پاک چې دي د ده په موږ په هر آن کې نعمت جاری ده، خو موږ سره احساس نه کېږي. دا چې دغه سړی په نبر ظاهر دا ماته راوړي تحفه کې څادر راکوي، دا په واقع کې دی راکوي که الله تعالی یې زړه ته ورچي. دا په واقع کې د الله انعام شو که د بنده شو، خو د الله تعالی شو. خو ګورې هغه په سترګو نه لیدی کېږي. اوس نو څوک چې په سترګو انعام ویني د یو سړي شکر نه کې ادا، نو هغه چې نه ویني د یو شکر به بیا څنګه ادا کړي؟ دوه دریم یا دا معنا بنده چې تا ته کومک در سره کړي دغه بنده محتاج ده، یا دنیا یا آخرت ته، لکه هلته تحفه یا د دنیا په غرض یا للهیت چې شي دا د خدای د رضا دپاره چې کي، د خدای د رضا دپاره چې کي دا انسان آخرت ثوابو ته محتاج ده که نه ده؟ خو دا د خدای د رضا دپاره خو آخرت یې ثوابو په نیت کوي. خو به هر تقدیر دی چې کوم نیک عمل کوي د احتیاج په بنیادي کوي. اوس نو یو سړی تا سره احسان وکړو، دغه سړی د تا احسان ته بیرته مجبور هم ده، محتاج هم ده. سړی ډېر شفقت په چا راځي؟ خو په محتاج راځي چې یو شال یو ړوند یو معیوب وویني سړي زړه اوخو کېږي او 15 روپۍ ورکړي. نو دی چې محتاج هم د سره له احتیاج ته د ده شکر نه ادا کوي. الله تعالی خو مستغني ذات ده، غیر محتاج ذات ده، تا شکرانې ته بالکل ضرورت نه لري، نو ته به بیا د هغه شکر څنګه ادا کړې چې د غریب او د عاجز او د محتاج باندې تا شفقت نه راځي، د هغه شکر نه ادا کوي، بیا به وایي د هغه مستغني ذات څنګه شکرانه ادا کړي. دا درې معنا. څلورمه معنا دا ده چې څوک د بنده شکر نه کې ادا، دا د الله تعالی شکر نشي ادا کولی. څه معنا؟ الله خپل شکر هم نه قبلوي. ان اشکر لی ولی والدی، دا درې شیان چې ډېر ذکر کېږي ګډ، یو په بل باندې موقوف دي، یو بغیر د بل نه قبلي. اطیع الله و اطیع الرسول. څوک فرض مني خو سنت پروا نه لري، د رسول الله اتباع نه کوي، الله یې هغه نه قبلوي. اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، دا په قرآن کې ډېر ګډ ذکر کېږي. اقامت لمانځه او ورکړه زکات. څوک لمونځ کوي خو زکات نه ورکوي، چې زکات نه ورکوي مال حرام شو، بیا لمونځ قبلېږي. دنیا کې خو ذمه فارغه کېږي، خو قبولي په هغه معنا چې خدای پاک ثواب ورکوي بیا قبلوي. د مور و پلار هم دریم ان اشکر لی ولی والدیک، د ما شکر ادا کوه د مور و پلار. که څوک د الله فرمان بردار وي، لمنځونه روژې ښې، زکاتونه حجونه ښه کړي، خو مور و پلار ته ناراضه وي، بیا الله به ته راضي وي که ناراضه؟ رضا د رب په رضا د والدینو کې ده، او سخط د رب په سخط د والدینو کې ده. اوس نو دغه د بنده شکر چې څوک نه کې ادا، الله تعالی شکر ادا کوي، هغه هم الله نه قبلوي. دا احسان چې د بنده د تا سره وشو، په تا یې شکرانه واجب شوه چې شکر به ادا کوي. ځکه وایي دا د هر عقل سلیم فیصله ده چې شکر د منعم واجب ده. دا د ایمان یوه وجه عقلي خو دغه ده چې په الله به ایمان راوړې،
ځکه وایي دغه عقل چې خدای ورکړی کافر ته خو هم ورکړی ده هغه هم دومره ادراک کړی شي چې دا ماته وجود دا ماته انعام څوک راکوي او شکر د نعمت عقلا واجب ده. اوس نو دغه ځای د موږ چې هغه د حقوقو خبره ده استادان د موږ د مدرسو شاګردانو ته د استاد حق نه ورپېژني ځان ورته مدعي دی کېږي چې که زه د استاد حق ورته بیان کړم دا به بیا طالب به دا وایي چې نو دا معنا چې ما قدر کوه پیر مرید ته دا نه عیني غریب تر دورې پورې نه فارغ هم شي بیا هم د خپل استاد سره اخیستی او دلته حدیث ته وګوره انعام د پلار په موږ ډېر ده که د استاد د مور او د پلار په حقوقو کې چې د مور به خدمت کوي د پلار به اطاعت ډېر کوي ولې د پلار د طرف نه انعام علمي ده ته ادب درکوي مور د ظاهري خدمت کړی اطاعت پلار ضرور ده او تر پلار نه استاد هغه د په دین بیا خبرې پلار به د مجلس په ادب خبرې د میلمه په قدر ادب به خبرې او هغه د په دین خبرې او پیر دی بیا د خدای رضا ته رسي ولایت مقام ته رسي چې دغه شکر نه کې ادا نو بیا به د الله تعالی شکر څنګه سره ادا کړي دا شی موږ نه بیانوو دا باید سړی اوله نه په خپلو شاګردانو دا خبره زده کړي په اوله نه زده کړي د ښځو مدرسې دي نن سبا ډېرې په عروج روانې دي خو هره ښځه چې مولویې شوه فارغه شوه هغه د مېړه اطاعت بیا نه کوي نو ښځو بد اخلاقي یو چې په ما یې حق نشته دغه ته نه ګوري دا نه په زده کوي چې ښځه باندې د مېړه څومره حق ده چې مېړه ټول وجود خوړین شي نوونه وکړي او ژبه یې ښځه یې په خپله ژبه صفا کوي د مېړه حق نشي ادا کولی دی په ظاهره باندې انکار وکړي اکثره ښځې بیا طلاق کېږي دا مولایان یې اکثره بېرته طلاق کېږي موږ یو ټکی زده کوو دوم نه زده کوو غم په دغه ځای کې دا یو جانب زده کوو هغه بل طرف ته نه ګورو نو چې د بنده شکر نه کړي څوک ادا هغه د الله تعالی شکر نشي ادا کولی یا خو ناشکري عادت شوه او یا دا معنه الله یې خپل شکر بیا نه قبلوي چې دی په تا منعم ظاهري ده منعم ظاهري په تا احسان کوي ته د ده شکر نه ادا کوي د ما انعامات خو وینې نه نو ما شکر چې ادا کوم زه یې نه قبلوم